Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi de. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو که چېرته ستاسو موبایل ډک شوي وي یعنې حافظه د مکمل شوي وي ډکه شوي وي او تاسو پریشان یې یاره چې زما دغه موبایل حافظه ډکه ده یا ډېری وخت داسې شي ستاسو موبایل ډک هم نه وي خو بیا هم سیان یعنې ستاسو فایلونه ویډیوګانې آډیو هر څه جو هغه ستاسو موبایل کې نه صحیږي. نو دوستانو د دې د حل لاره زه تاسو ته ښیم ډېر زبردست ډېره اسانه طریقه یې دوستانو سمپل یو اپلیکیشن د صرف د 800 که 400 KB یعنی ام بي هم نه ډېر ورکوټ شانتې اپلیکیشن دی هغه تاسو انسټال کړئ. ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو چې هغه اپلیکیشن کله تاسو هم انسټال کړئ سمپل ګورئ دغه اپلیکیشن دوستانو نور په دې کې هیڅ هم نشته صرف یو کلیک سره نو تاسو خپل موبایل بیا وګورئ چې دې نه څه جوړي. دوستانو ګورئ دغه یو اپلیکیشن ده دلته باندې ګورئ طریقه تاسو ته پوره ښیم صحیح ده. دا به تاسو دوستانو کې سل اوس ګورئ دوستانو که چېرته ستاسو میموري کارت ډک وي صحیح ده نو دا کلیک سلیکټ کړئ او که چېرته ستاسو موبایل خپله حافظه وي نو تاسو کولی شئ چې دا پکې سلیکټ کړئ. د مثال په طور دوستانو ګورئ د دې ځینې هم کولی شئ دا د جمع باندې کلیک وکړئ نو دلته ګورئ چې کوم یو فایل تاسو غواړئ یا سټوریج هغه تاسو کولی شئ چې سلیکټ کړئ صحیح ده. نو دلته اوس ګورئ دوستانو چې کله هم دلته دا سټوریج ما سلیکټ کړئ اس ډي کارت او دا په دې سٹارټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره تاسو کولی شئ اس ډي کارت او هر څه تاسو د دې ځای نه سلیکټ کړئ. تاسو ته مخکې هم وویلو ګوره دلته تاسو کولی اس ډي کارت او سټوریج هر یو چې تاسو سلیکټ کوئ دې ځای نه کولی شئ. ما اس ډي کارت کړی تاسو په دې سٹارټ باندې کلیک کړئ. ګوره دوستانو اوس څونه فایل تاسو ته پیدا کوي ګوره دا وګورئ 22 زما په موبایل کې ډېر زیات فایلونه دي ګوره ګوره ډېر زیات فایلونه چې څونه ستاسو موبایل کې فایلونه وي نو هماغومره فایلونه تاسو ته پیدا کوي. نو ګوره دا روانېږي دا به ختمیږي. نو ګورئ دوستانو دا وګورئ دا ټول هغه زما موبایل کې چې کوم هغه وي هغه ټول دلته راته پیدا کړي. ګوره 2.5 GB یو 1.8 GB دا هغه فایلونه دي چې کوم ستاسو موبایل کې ډېر زیات په سختۍ سره پیدا کوي صحیح ده. نو تاسو ډېر په اسانۍ سره په دې ریسټ باندې کلیک کړئ نو دا چې کله هم تاسو ریسټ کړئ نو ستاسو د موبایل سټوریج به په ژوند کې هم هر یو موبایل چې وي دا به نه ختمیږي. نو دا تاسو په هفته کې یو ځل هم وکړئ نو ستاسو د موبایل کوم سټوریج ده هغه فعال وي او په خپل ځای باندې به ولاړ. نو ډېر زبردست د کمال اپلیکیشن ده ضروري انسټال کړئ. دوستانو دا ونننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ وي حتما سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا ښې چارې.